چې باغی کې 1,50,000 روپۍ 2,70,000 بل بیللی 85,000 بل بیللی 3,70,000 بل بیللی 25 लाख روپۍ زما یو جوخه نږدې مرګ دی هغه بیللی 2,20,000 بل یو کس بیللی 90,000 بل بیللی 9,50,000 زما بل یو مرګ دی هغه بیللی تبای په یو اجره کې جواری کېږي پولیس باغی باندې چاپی لګي هر څه لګي ولی دا پولیس دا فیسبوک نه ګوري دا اف ای ای والا دا فیسبوک نه ګوري په دې باندې گیمونو د ایډز چې راځي دا نه ګوري دا څومره واینزونه ولا چې دی دا دې خبر دا پولیس ولا چې دی پروموشن کوي د دې خلاف سخت کاروي پکار ده او د دې دا یو عبرت جوړول پکار دی په دې معاشره کې چې بیا د گیم له ثبوت نوړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عارف الله جان اور تاسو ګورئ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل عارف جان کاست دا یو شارټ ویډیو را سره وګورئ د دې نه پس راځو بیا زه تاسو سره خبرې کوم چې باغی کې 1,50,000 روپۍ 2,70,000 بل بیللی 85,000 بل بیللی 3,70,000 بل بیللی 25 लाख روپۍ زما یو جوخه نږدې مرګ دی هغه بیللی 2,20,000 بل یو کس بیللی 90,000 بل بیللی 9,50,000 زما بل یو مرګ دی هغه بیللی تباہی راوته را په دې علاقه کې د پاکستان کې پر غونډه دنیا کې خوره شوې ده چې هغه په دې موبایل کې یو انلاین یو گیم دی او ټول خلکو علاقانو ځوانان کم چې سمندر پار دی هغه په بار ملکونو کې هم پاکستان کې دنه گیم دا کړه ډاونلوډ کړل دی جی پی سی نه کیږي ډیر زیات خجی دا ویډیو تاسو کتله تاسو په دې کې د کسانو خبرې ولیدلې چې دوی لکونه روپے په دې آنلاین گیمز کې دا وبېللې د دینه علاوه نور ویډیوګانی د دنیا چې زه هغه تاسو سره شریک کوم نه زم چې دا غون یو غنټه او پاغي باندې تیر شي او دغه د خلکو کلیپونه موجود دي چې هغه په دې آنلاین گیمونو په دې جواره کې لکونه روپے وبېللې او خپل ځان هم پریشان کړي دي والدین هم پریشان کړي دي او په دې کې دا خو صرف غټ کسان دي د داسې ماشومان موجود دي چې تاسو به عقل حیران شي چې دا یو دومره ورکوټي ماشوم او د په دې آنلاین گیم کې لکونه روپے بیللې دي ما د سور وزنو دا کوشش سٹارټ کړی دی چې زه به هغه خلک ایکسپوز کوم کم خلک چې دا آنلاین گیمونه پروموټ کوي او زمونږ د ماشومانو په دې کچه ذهنونو کې دا شیزونه ورچي زه به یو قسم نه پرېږدم هر یو کس په ایکسپوز کوم کم چې دا فضول کارونه او دا جواره او دا گیمونه زمونږ ماشومانو ته خي او زمونږ د ماشومانو مستقبل خرابوي د ټول ناول 400 دا واینز په دې کې دا شینا او دا څومره ټیم چې دی دا ټول کسان چې کوم دي دا B9 گیم او دا سره مختلف نور گیمونه آنلاین چې څومره گیمونه دی هغه پروموټ کوي او زمونږ ماشومان هغه دا ګوري زمونږ ماشومان فنی کنټینټ خوښي او هغه دا فنی شوزونه ګوري او زمونږ والدین هم ماشومانو ته دا فنی کلیپونه لګوي موبایل ولور کې دا وخت له بچي ګوره خو هغه والدینو ته پته نه چې په دې فنی کلیپ کې د ظالمانو د یو لس شلوپو د بارا زمونږ د ماشومانو مستقبل په داو باندې لګي زمونږ ماشومان د جواره چلخي په دې خاکه کې دا څومره واینزونه ولا چې دی او دی دا گیمونه پروموټ کوي ان شاء الله د دې خلاف په یو منظم تحریک شروع کوم او دا په ټولې دنیا ته خیمه ان شاء الله د دې خلاف ان شاء الله یو منظم تحریک شروع کول غواړي چې د دې خلکو د وجې زمونږ بچي خرابېږي د معاشرې نه ختمول پکار دي د دې خلاف اف ای آر سکول پکار دي چې تاسو جواری خای ماشومان ته د یو لس شلوپو د پاره تاسو پر دې ژوندۍ خرابوي د پردو بچو مستقبل خرابوي د تاسو ته چې ما کوم ویډیو خو دا غړ سړی دی د دې خپلم بچشته تاسو سوچ کې چې دوی په دې لعنت باندې وروړېدلی دي نو د ماشومانو بس حالي حق حیران بشي تاسو چې یاره دا ماشومان څنګه د دې شي سترل د دې خلکو د وجرالل دا سلمان مردانی چې د B9 گیم پروموټ کوي په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې یوټیوب باندې په ټولو پلیټ فارم باندې دا موجود دي د خلاف څوک आवाज ولې نه اوچتای والدینو ته پکار دي چې روزي دی الک خلاف دا څومره سوشل میډیا اکټیویسټ پکار دي چې دا را پاسي او دا ناسور ختم کی زمون والدین پته نه لګي چې په دې باندې چل شوی نو سره د بچو د مستقبل پرواشته نو سره د بل څه پرواشته موبایل ماشومان لاس کې ورکړي دي او ماشومان لګیا دي چې هغه د گیمونه کوي یو شی زو بل شی زو خپل مستقبل هم ځان له خرابوي د بچو مستقبل هم خرابوي هیڅ پروا چا سره نشته په دې معاشره کې قانوني ادارې کم زیدي لکه په یو اجره کې جواری کېږي پولیس باغی باندې چاپی لګي هر څه لګي
ولې دا پولیس دا فیسبوک نه ګوري، دا اف آی ای والا دا فیسبوک نه ګوري، په دې باندې د گیمونو د ایډز چې راځي دا دی نه ګوري. دا څومره واینزونه والا چې دی دا نه دی خبر، دا پولیس والا چې دی پروموشن یې کوي، د دې خلاف سخت کاروي پکار ده او د دې دا یو عبرت جوړول پکار دی په دې معاشره کې چې بیا د گیم له سوګوتې نوړي. دا ټول رانیول پکار دی د یو د شلو په د پردې ژوندۍ تباہ کوي. زما چې څومره سوشل میډیا اکټیویسټ دي، څومره والدین دي زما خوته خواسته څومره ادارې دي چې تاسو را پاسه او دا کم خلک دا گیمونه پروموټ کوي د پیسو والا، د دې خلاف کریک ډاون وکړي، د دې خلاف احتجاجونه کې روزه میدان ته هر چاته معلوم دي چې دا په کم ځای کې ناست دي، د دې د علاقې والا ته پکار دي چې را پاسې یو دي د ګریوان نه رونیسي چې ته د یو شیز پروموشن کې او زما بچو ته دا ښې نو ته دا جرم نه کې. هیڅ پروا نشته چې څوک څه کوي لګیا دي، نه قانون شته، نه قانوني ادارې شته، نه والدینو سره فکر شته، هیڅ چا سره فکر نشته د بچو په باره کې. معاشره یو بل طرف ته روانه ده، جوارې پکې کېږي، بدکارۍ پکې کېږي، هر یو سړی د فحاشۍ خلاف ووځي، د خپل ویوز دپاره د خپل لایکس دپاره هغه لګیایي چې په ټیک ټاک باندې خبره کوي، په نورو ایپونو باندې خبره کوي، خو چې کم یو اهم شیز دی چې د ماشومانو مستقبل خرابوي هغه شیز ته هېڅ چا توجه نشته. چې ماشوم ناست دی او 50-60 روپۍ موبایل ته اچوي او هغه په هغې باندې ګیمونه کوي چې ته چا توجه نشته چې دا جواري کوي، بلکې والدین ورسره خپلې ناستې لګیا دي، وایي واو شاباس بچې ته کړه شه او نور یې پکې واچوه او نور یې وګټه. دا زمونږ مینټلیټي ده، موږ کوم طرف ته روان یو. نو زما ټولو ادارو ته دا ریکویسټ چې په دې باندې ایکشن اخیستل پکار دي، د ماشومانو مستقبل په دو باندې دی.